که په ایکسل کې مو دا طریقه زده کړه نو تاسو د افغانستان په هر بدن کې کار کولی شئ. راځم دلته تاسو وګورئ چې دلته د ماشین آلاتو نومونه دي او دا په دې تاریخ باندې یو ځل ترمیم شوي دي او چې غواړئ چې دوباره بعد د 20 یا 30 ورځو دوباره ترمیم شي او دا خانه چې کوم وخت پوره دی هغه تاسو ته سره وښیي تر څو توکی په اسانۍ سره پیدا کړئ د ترمیم لپاره نو دا فارموله وکاروئ. البته یادونه وړ ده چې دا د معدن ډیټابیس چې دی دا ما جوړ کړی دی، مکمل دی، کارولی مو هم دی او دا په یو ویډیو کې د دې تدریس ډیر مشکله دی او تاسو کولی شئ چې دا ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ طریقه ویډیو آخر کې زه تاسو ته ښیم. نو راځو چې دا طریقه زده کړو. نو راځم دا تخنیک د سره زده کوو. نو راځم دا فورمول څنګه کار کوي دا به زده کړو. لومړی تاسو وګورئ چې دلته په دې تاریخ باندې دا ماشین آلات جوړ شوي دي او بعد د 20 یا 30 یا هر څو ورځې چې دي دا دوباره ترمیم ته اړتیا لري. نو راځم لومړی به دلته مساوي وهم، بیا به دا خانه ورته انتخاب کوم، مثبت دغه ورځې دا به موږ ته یو تاریخ راوښیي. اوس چې دا رنګ سور واوړي نو اوس چې وغواړو چې دغه خانه رنګ سور شي چې ورځې کمې پاتې شي نو را به شم دلته کنډیشنل فارمیټینګ ته نیو رولز او په نیو رولز کې به یوز ا فارمولا ټو ډیټرمین ویچ سیلز ټو فارمات دا به کلیک کړم او دلته به دغه فارمولا زه کاپي پیسټ کړم. یوازې به تاسو دلته دا توجه کوئ چې په دې فورمول کې ما کامه ده هغه کامه پکې ونه لیکئ، مساوي نه اخواته باید شی نه وي. دویم دلته ګورئ چې دلته اووه دي او دلته هم اووه دي. دا ځکه چې دلته دغه خانه په او کالم کې 8 نمبر رو ده نو تاسو به هم دغسې تغییر ورکړئ. تاسو به او تم تغییر ورکړئ چې کومه خانه کې تاریخ دی هماغه خانه به ورته ښیئ. په دې طریقه باندې کولی شئ او هم ورته تغییر کړئ، ان ولیکئ، پی ولیکئ یا هر هغه کالم چې په هغې کې تاریخ وي. دا مو ولیکو بیا به راشئ فارمات ته. فارمات کې به فیل ووهئ، فیل کې به دا رنګ سرخ یا هر رنګ چې ستاسو خوښه وي یا فاونټ ته راشئ. په فاونټ کې بیا یو رنګ ورته انتخاب کړئ، بولډ یې کړئ او اوکې کړئ. بیا راشئ اوکې باندې کلیک وکړئ. اوس راځم دلته دا ورځې که کمې پاتې شي نو وګورئ دا رنګ تغییر وکړو. البته تاسو صرف تاسو یوازې هغه ورځې ولیکئ چې څو ورځې باید دا ترمیم شي. بعد د 15 ورځو به دا تاریخ په خپله دغه تاریخ په خپله سور رنګ ته واوړي. مننه. دا د نن ورځ ویډیو امید چې تاسو زده کړي وي. ګودامدارۍ لپاره په ایکسل کې وړیا ډیټابیس ولرئ نو د ډاونلوډ لپاره زما بایو ته ولاړ شئ او دلته د ټلیګرام په لینک باندې کلیک وکړئ، یو ګن وهئ او دلته تاسو وګورئ چې د ګودامدارۍ لپاره ټمپلیټ دی او دا تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ.